چې قربان شو د کوم ملک په ازادۍ شهیده، هلته د مور غواړي په سوال باندې ډوډۍ شهیده. کشمیر به هم آزاد شي، ستا قدر هم دومره و چې ماشوم بچی دې ګرځوي پکې فوجۍ شهیده. کشمیر به هم آزاد شي، ستا قدر هم دومره و چې ماشوم بچی دې ګرځوي پکې فوجۍ شهیده. او الله دې معاف کړه خدا جنگ د خدای په لار کې نه و. الله دې معاف کړه خدا جنگ د خدای په لار کې نه و. په دې اخیستې مې ملا او خان روپۍ شهیده. الله دې معاف کړه خدا جنگ د خدای په لار کې نه و. په دې اخیستې وې ملا او خان روپۍ شهیده. کاروان مومند د عسکرو شهادت کې شک وي، خو زه بچو ته د تمغې شولې ډالۍ شهیده. اوس کې په سقراط زهر او وخیږي منصور په دار، دلته کال په کال باندې ختلي څوک ضرور په دار. او ما د خپل د لقام د سالار انجام لیدلی دی، خوب کې مې لیدلی چې ختلی وي منظور په دار. دعوه مې وکړه خو سړو حساب یې نه منلو، د بې درک او د مړو حساب یې نه منلو. د رنجیت سنګ مجسمه یې سلامت وغوښته، د ژوندو ورکو باجوړو حساب یې نه منلو. د رنجیت سنګ مجسمه یې سلامت غوښته، د ژوندو ورکو باجوړو حساب یې نه منلو. پنجاب غنم د سر په بیه باندې ولګول، پنجاب غنم د سر په بیه باندې ولګول. زما د زرو غرې وړو حساب یې نه منلو. پنجاب غنم د سر په بیه باندې ولګول، زما د زرو غرې وړو حساب یې نه منلو. او کاروان مومند د ما بیګا په خوب مشر لیدلې، وی خدای ناراضو د وړو حساب یې نه منلو. نه غواړم لیدل درنه جلوې په کوهي تور الله، زړه ذهن رڼا کړه له شعور الله د نور الله. او موږ هم د دې دور د فرعون سره په جنګ کې یو، توره د موسی ورکړې په لاس کې د منظور الله. ماتم به وباسي جلوس زما په یاد تاریخه، پیدا به نه کړې بل زما غوندې برباد تاریخه. تا خو د خپلې نامې لا جډو ساتلی نه دی، تا کې اسلام کم دی د ټول اسلام آباد تاریخ. ماتم به وباسي جلوس زما په یاد تاریخه، پیدا به نه کړې بل زما غوندې برباد تاریخه. تا خو د خپلې نامې لا جډو ساتلی نه دی، تا کې اسلام کم دی د ټول اسلام آباد تاریخه. او قصه خوانۍ او که بابړه خلک وپېژنده، تا خو به هیر کړي د منګولو د جلاد تاریخه. چې امن غواړي دوی په هغه پاسون ډزې وکړي، ما دهشتګر ثابتوي دوی پرون ډزې وکړي. چې امن غواړي دوی په هغه پاسون ډزې وکړي، ما دهشتګرد ثابتوي دوی پرون ډزې وکړي. د ښار اخبار به د لاهور د سپو احوال هم درکړي، خو هېڅ به نه وایي که چا په پښتون ډزې وکړي. د ښار اخبار به د لاهور د سپو احوال هم درکړي، خو هېڅ به نه وایي که چا په پښتون ډزې وکړي. او موږ به نارې کړلې چې امن 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 غواړو، د دوی روزګارو جنګ نو دوی په لاریون ډزې وکړي. قربان او کاروان مومند د چا د یو سیاد هم لاس نه نیول، هم یې شپېلۍ سېزلې هم یې په شپون ډزې وکړي.